حضرت موسی علیه السلام خو 20 کال لګیا تبلیغ ورته کوي خو سمیږي نه. الله نه سوال وکړ، الله پاک سوال قبول کړ. رب العالمین په فرعون په خلکو په قبطیانو باندې قحط راوسته. چې کله په قحط راغی دا خلک رالل فرعون ته وی ته ځان ته رد وې او موږ باندې قحط دی ورته وی خیر دی لږ به شي درنه کنه. موسی علیه السلام لراغی هغه ته وی داسې چل وکړه چې تا خیرې کړې دی او ته خپل رب ته ووایه چې دا قحط لرې کړي او زه قوم سره مشوره کوم تا سره کینم جوړه جاړه کوو. هغه وی صحیح ده. الله ته سوال وکړه، رب العالمین ته هغه قحط لرې کړ. دې خلکو ته څه وایي ګوره مال رالی که نه، نو چې مال رالی زه ستاسو رب یم قحط مې درنه لرې کړ. نور ام کبر شروع که. الله خو چرته تلی نه دی. رب العالمین پی بل مصیبت راوست، بل اپت. الله پی باران راوست. اتشا روز د شپې باران دروازه باران یو شان اتشا روز پی دا باران وریږي. لاندې اوبه باندې اوبه چې قدم اخلي اوبه هر څه کې اوبه بدي او د الله شان ته ګوره دوی چې قدم اخلي په اوبو کېږدي او د موسی علیه السلام قوم چې قدم اخلي په اوبو کېږدي. په دوی عذاب شته او په هغوی باندې عذاب نشته. دا کورونه یې راونړېدل، دیوالونه یې راونړېدل. فرعون ته وایي چې ته زمونږ رب یې، نو دا په موږ په دې دومره مصیبت کې اخته یو آخر دا به څوک لر کوي. هغه ورته وایي چې مال رالی کار به وشي زه تاسو. موسی علیه السلام لراغی وی ګوره ته بالکل صبر نه کې کنه، تا ته خو مو وی چې قوم سره مشوره کومه کنه جوړه کو کنه چې ته سوی غبوشي، خو رب ته سوال وکړه چې الله پاک دا باران بند کړي. حضرت موسی علیه السلام وی صحیح ده. الله ته سوال وکړه چې یا الله باران ودروه. رب العالمین باران ودرو. الله پاک هواګانې وچلولې، د دوی لارې یو چکړې، د دوی کوسې یو چکړې، د دوی پټ یو چکل، یا ارسل لامده یا پوچه کې ګرځېدل. فرعون نورم مټې والې ګوره چې مال رالی که نه نو باران هم درنه لرکم. چې کله په دې باندې سم نشو رب العالمین په بل قحط راوست، الله په بل عذاب راوست، الله په ملخان راوستل. دا ملخان را پار شو او دا پسونه ولا خوره، پسونه ولا خوره په دوی باندې ملخان. دا هغې نه ډېر زیات تنګو چې د دې نه خو هغه باران هم خو دا څه په مصیبت کې اخته یو چې د هغې نه تنګ شو. بیا فرعون لرالل وی کله یو مصیبت راځي کله بل راځي، ته موجود یې او ته ځان ته رب یې په موږ باندې پتونه راځي. هغه ورته یې ځای تاسو لاړ شئ دا به درنه لاړ شي. حضرت موسی علیه السلام پسې سوال جواب وکړه، هغې راوغوښته وی ګوره تا ته مو وی چې جوړه کوو، ته ولې د صبر نه کار نه الی؟ ته لږ د صبر نه کار واله، زما بلا قوم دی مشوره به ورسره وکړمه چې ته څه هغه به وکړو که نه. خو بس ته خپل رب ته سوال وکړه تا خیرې کړی دی چې دا مصیبت رانه لړ شي. هغه رب العالمین ته سوال وکړه، رب العالمین د هغوی نه هغه ملخان یې تلر کړل، هر څه سم دم شو. چې څومره فرعون باندې عذاب راځي او عذاب ته الله لرې کړي نو سرکشي پکې نورم پیدا کېږي، نورم سرکشه شو. الله خوشتا رب العالمین قرآن کې پر راضی قومل الله په سپګي راوسته، سپګي دا د ملخان عمر سپګي، په سرونو کې سپګي، په جامو کې سپګي، په بدن کې سپګي، کله یو ځای ګراوه او کله بل ځای ګراوه، کټونو کې سپګي، بسترو کې سپګي، ټول سپګي سپګي دا غټ سپګي. دوی وی چې د دین خو هغه ملخان هم خو دا خو وجودم ګریږي، مونږ خو مړه شو، کټ کې سپګې، بالغ کې سپګې، جامو کې سپګې، سر کې سپګې، ګیره کې سپګې، دا څه مصیبت دی. بیا فرعون لرال، فرعون ته وایي هغه ملخان تی خو هغوی خو یوازې پسونه خوړل، زمونږ غوښې یې موږ نه خوړې. هغه ورته وایي تاسو ځای کار به وشي. حضرت موسی علیه السلام یې راوغوښته وایي بالکل د صبر نه کار نه الی کنه، تا ته مو وی چې لږ د صبر نه کار واله او زه قوم سره راغواړم جوړه کو ته چې سوی خبره به برابر شي. هغه وی صحیح ده.
هغه ته پته وه چې دا د خبیث بچي ایمان نه راوړي خو پیغمبرانو کې الله صبر پیدا کړی دی الله ته سوال وکړه رب العالمین ته هغه سپږې لرې کړې نورم پکې کبر پیدا شو خلکو ته به وي چې ګوره مال راشه نو عذاب درنه لرې شي ګوره زه رب یم که نه هغه خلک هم پې دوکه کېدل نو چې الله ته عذاب لرکه نو نور کبر پکې پیدا شو رب العالمین پیچنده خان راوستل او چې د کټوۍ نه به سر اوچت که نو په هغې کې به چینده خو او چې جام کې د اوبه راواغېشتې په هغې کې به چینده خو په کټ کې چینده خو دغه نه چې بیا سر لرکه د صندوق او د بکس نه هغې کې هم چینده خو خپه اوچتوي د خپې لاندې چینده خو لاندې چینده خو جیب کې چینده خو ګریوان کې چینده خو کله به چینده سټ کې ټوپونه وال کله به بډه کې ټوپونه وال اوبو کې خدای پاکه د دې نه خو هغه سپږې خوې دا څه په مصیبت هم سر دی ډېر زیات تنګ و د دې نه سر وځې دا عذاب و حضرت موسی علیه السلام له بیا راغله موسی علیه السلام پس استاد راولېږه دوی خو فرعون له رالل فرعون ورته وی صبر وکړې موسی علیه السلام ته وی چې ګورې بس ته خیرې دې کړې دي او ته سوال وکړه خپل رب ته چې دا لرکي بد جوړه کوو هغه وی صحیح ده حضرت موسی علیه السلام الله پاک ته سوال وکړه الله پاک ته عذاب هم لرکه دوی ګوره که نه زه ستاسو رب یم او چې مال راشه نو عذاب درنه لر شي او خلک به پړه کې وایي چې تجربې را باندې کوي هم قمقل قوم دی نورم پکې سرکشي پیدا شوه الله په بل عذاب راوت د وینو په شکل د کټوۍ نه چې سر اوچت کړي ټوله کټوۍ د وینو ډکه ده د کوی نه چې اوبه راوباسي هغه وینه ده چینې له چې ورشي اوبه ترالي هغه وینه ده او دا چیندخان او عذابونه او دا وینې په دوی شته او په بن اسرائیلو باندې نشته د تندې د لاسه مړه کېدل وینه به سوس کې ډېر زیات تږي وو لوی مصیبت کې اخته وو بن اسرائیلو سره خو دوستانې وې که نه هغوی ته یې اشنا د تندې د لاسه مړه شو لاړ شه د خپل کوی نه راله جام کې اوبه راوړه هغه به ولې د خپل کوی نه په جام کې اوبه راواغېشتې چې وله به یې راوړې ورته به یې وګوره که نه څومره مزېدارې اوبه دي ورته یې بلکل ستاسو د کوی خشته اوبه او زمونږ کوکي کې خو وینې دي راکه راله چې اوس کم چې د هغه لاس ته به لاړې الله به تې وینه جوړه کړه اوس الله خو چې څوک راونیسي بیا پرېږدي نه تر دې پورې چې بعضې بن اسرائیلي به خوله کې اوبه واچولې او دغې فرعوني قبطي ته به یې وې خوله وازه که د خپلې خولې نه ستا خولې ته در واچومه نو چې د خپلې خولې نه بیا د هغه خولې ته ور واچولې د بن اسرائیلي په خولې کې به اوبه وې د فرعون قبطي خولې ته بدلې هغه به وینه الله پې دا عذاب راوست فرعون لا بیا رالل چې کله یو او کله بل مونږ خو تبه و برباد شي هغه ورته یې ځای کار به برابر شي حضرت موسی علیه السلام ته وایي ګوره جوړه کړ ما خو درته وی چې لږ صبر راته وکړه جوړه کو که نه تا راته خیرې کړې دي هغه وی صحیح الله ته به سوال وکړم الله ته یې سوال وکړه هغې وینې عذاب ته لاړ نورم پکې کبر راغی رب العالمین پې د چیچک دانې راوخېجولې او یا زره پاغي باندې الله پاک مردار کړل او یا زره خلکو وتوی د بن اسرائیل د لاسه په مصیبت کې اخته یو خدای ته وګوره دې نه دا لرکاوه چې ځان سره بوړي وړي هغه دې ځان سره یوسي خو موږ په مصیبت کې اخته یو کبر پکې زیات دی غرور پکې زیات دی